دغه غونډه چې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د غونډو په تالار کې جوړه شوه د کونړ مرستیال والي سربیره پکې د یو شمیر ادارو مشرانو، فارغ محصلینو او والدینو پکې ګډون کړی وو. په پیل کې د انسټیټیوټ مشر د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل د زده کړو کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کوي او هڅه یې دا ده چې ټولنې ته بااستعداده ځوانان او کدرونه وړاندې کړي. انسټیټیوټ نه تقریبا 214 نفر فارغ شو په 2023 کال کې. د دې جملې څخه 413 نارینه دي او خویندې او تاسو ولیدل چې دا 413 مختلفو رشتو څخه فارغ شوي دي. دا جریان دی. د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی فارغ محصلینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له دوی څخه وغوښتل چې اړونده برخو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي. مرستیال والی د هیواد په پرمختیایي، اقتصادي او پوهنیز ډګر کې د خصوصي سکتور ونډه مهمه یاد کړه او د زده کړو کیفیت ښه والي ترڅنګ د علمي مرکزونو په لا پیاوړتیا او پراختیا ټینګار وکړ. د کونړ عامې روغتیا مسؤلینو محصلینو ته د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د کار په برخه کې به ورته زمینه برابره کړي. مسؤلینو وویل هڅې دوام لري او هیله مند دي چې د خصوصي مرکزونو ترڅنګ د ولایت کې دولتي انسټیټیوټ هم پرانیزي. د محصلینو زموږ اړوند چې کوم مسؤلیتونه دي چې د سیتاج زمینه ورته موږ په خپل ولایتي روغتون کې برابر کړې ده او په آینده کې به هم کوشش کوو چې کومې نیمګړتیاوې اوس موجود دي هغې دپاره موږ هڅه او کوشش کوو تر مرکزه پورې موږ د دې هغه مشکلات رسولي د ولایت په سطحه باندې چې زموږ څومره وسو دوی ته مو د زده کړو زمینه برابر کړې ده. په دغه غونډه کې د علماو شورا رئیس عبدالقهار صدیقی، د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس مفتی عبدالمالک محسن، د امر بالمعروف رئیس مفتی محمد یاسین، د حج او اوقاف رئیس مولوی محمد رحیم مذهبی، د استیناف محکمې رئیس مولوی عزیز الرحمن حقانی او څو نورو مشرانو ویناوې وکړي او ځوانانو ته د همکارۍ او ډاډ ورکولو سربیره یې له ولسونو د نظام د بشپړ ملاتړ هیله وکړه. د دغه مراسمو په پای کې د انسټیټیوټ ادارې لخوا یو شمیر مسؤلین او استادان د ښو کړنو او همکاریو له امله په ایوارډونو او ستاینلیکونو هم ویاړل شو او په فارغو محصلینو د فراغت اسناد هم وویشل شو.